बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू درنو کتونکو حبیب الله همدرد تاسو ګورئ انډس نیوز نیټورک د ټولو ناول دغه خبر تاسو ته درکو چې نن باقاعده د سیز فایر خبرې روانې دي او بیا په ایران کې جشنونه هم کیږي چې ایران په دغه مبارزه کې په دغه معرکه کې چې شروع شوی و د اسرائیل او امریکای لخوا اصل جنگ د امریکای او د ایران اسرائیل خو پکې پمنس کې یو ګډوره او بهر حال اوریجنل خبره دا و هر څوک زمونږ چې کوم حکمرانان دی هغه لا ترننه پورې دغه خبره پډاګه نه کړې دا نه کولای شو چې دغه جنگ د امریکای او د اصل کې د ایرانو هغه خو اسرائیل ویل او صداغي مجبورې هم دي بهر حال خو دنیا ته پته راځي نشو ویل البته د پاکستان بعضی هغه سیاستدانان هغه ته سلام کوم چې هغه په هر وخت خبره کړي او په نه راکړي دا چې هغه دنیا ته ښکاری دي په میډیا دي وضاحت ته ضرورت نشته خو بهر حال دا ویل شي چې ایران نن فاتح شو ایران فتح مبارک او امریکای شکست وخوړو هغه سرندر شو او په دغه ورستۍ کې که هر څو په زور باندې دغه کریډټ هغه پاکستان ته ورکړي منګه شکریا ادا کوو حالانکه په دغه کې د سرندر کېدو کې یا په جنگمندۍ کې د پاکستان کردار چې دی هغه یا د پاکستاني حکمرانانو کردار هغه دومره جوت نه دی دومره پډاګه نه دی بهر حال د ټرمپ سره ولسمشر ټرمپ سره بره هیڅ لار نه وه او هغه به تښتېده یقینا دا میدان یې پرېښودو خو د هغه له بانه پکار وه شکر دی همدغه ټیک ته چې اوس پاکستان بانه کې یا زموږ وزیر اعظم بانه کې چې د هغه په وینا مې دغه جنګ بس کو یا هر څه چې وي خو حقایق دغه دي چې هغه سره بل لار نه و ډیډلاین دغه ختم شو او بل هیڅ لار نه و بغیر دغه سرندر کېدو نه هر سماله چې خطا وړو او دا موږ ویل شو چې کچرته یو هیواد پنره ودرېږي او هغه د خپل موقف نه پشان زی نو هغه هم بلکې د ایران بریالي کېدی شي ایران یقینا سرخروش او بلها قرباني هم ورکړي بلها شهادتونه هم ورکړو خو چون کې په دغه خطه کې واحد دغه دا ویل شم چې یو د ایران نه علاوه بل هیڅ یو هیواد هم امریکای ته په سترګو کې سترګې اچول د هغې سره داسې په نره د هغې مخه نیول یقینا دا د بل چا کار نه و دا کریډټ چې څومره هم دی دا ایران او د ایران چې کوم سپریم لیډر نوی چې دی دغسې د هغې افواج چې دي پاسداران انقلاب یقینا دا هغې ټولو ته ډېر ډېر مبارک شه او هغه خلک چې د هغې زړونه د ایران سره و هغه د ایران په دغه غمیزه په دغه درد کې شریک وو هغې دپاره دا د خوشحالۍ زیری دی چې تاسو کتی شئ چې په دغه سوشل میډیا او دغسې په انټرنیشنل میډیا باندې د روغې جوړې یا دا به ووایو چې د مذاکراتو خبرې او د سیز فایر خبرې روانې دي چې دا د دې خطې دپاره هم ډېره ضروري وه د دې نه وړاندې موږ هم څو ځله ویلي چې په دې کې داسې یو کردار پکار دی چې کم از کم داسې څوک را پیدا شي چې دې کې سیز فایر وشي ځکه چې د دې جنګ ټول چې څومره هم نقصانات او د دې زیانونه نو هغه هم په دغه مشرقي وسطا ته او هم زمونږ دغه خطې ته دې سیمې ته مسله وه ځکه چې ایران زموږ ګاونډي هېواد دی او هر څه چې کېدل د هغې اټومیټیک اثر او تاسو په پاکستان کې کتی شئ چې د پوره دنیا کې د ټولو نه تیل چې دی هغه په پاکستان کې ګران شوي نو که چېرته دا نور هم غځېدلی وی دا جنګ نو زموږ دپاره ډېره لویه مشکلات را روانو الله دې وکړي چې اوس دغه کومې خبرې روانې دي او د کومو خبرو حوالې سره میډیا باندې چې سره روان دي الله دې وکړي چې دغه هم دغسې وشي او دغه جنګونه ختم شي جنګ تباهي ده جنګ بربادي ده امن ژوند دی امن خوشحالي ده او په امن کې هر څه دي الله دې وکړي چې دغه امنیت باوري شي او دغه جنګونو ته نوره د پای ټکی کېښودل شي همدرې سره خپل قربا حبیب الله همدرته ورکړي اجازت د لوی الله په امان